د نړۍ تلویزیون لیدونکو ستړي مشئ. نن غواړم د شکر مرض په هکله خبرې وکړم. لږې د تاریخ چې په هکله خبرې غواړم وکړم، بیا د ټایپ 1 او ټایپ 2 او بعضې پوښتنې چې مانه شوي دي د هغې په هکله غواړم جواب ورکړم. تقریبا په 1150 کلونه تر میلاد مخکې د لومړي ځل لپاره مصریانو د شکر ناروغي وپېژندله او اوس مهال د روغتیا په نړیوال سازمان کې د شکر په ناروغي اخته کسان د 500 میلیونو ته اټکلېږي تقریبا، او په راتلونکي 20 کلونو کې به دغه شمیره 2 چنده شي او تر 2015 کال پورې به 500 میلیونونه به واوړي دغه نمبر، یعنی تر 600 میلیونه پورې کسان کېدای شي ونیسي. په 1910 کال کې سر ایډوارد البرت او شارپلی شیفر په نامه دوه ارواپوهانو چې دوی د پانقراس په واسطه ترشح کېدونکې ماده کشف کړه چې فکر یې کوي چې دغه بدن ته دا وړتیا ورکوي چې ګلوکوز په انرژي بدله کړي. دغه ماده وروسته بیا د انسولین په نامه ونومول شوله او په 1921 کال کې کاناډایي ساینسپوه فریدریک او بانټینګ د هغه شاګرد دوی دغه انسولین په لومړي ځل لپاره د سپي له پانقراس څخه راویستله، ځکه یو شخص ناروغ او وجود کې ګلوکوز جګ شوی او دوی فکر کوي چې که دوی ته دغه ناروغ ته انسولین ورکړي نو دا به روغ شي. کله چې دوی دغه تجربه پر مخ بوتلله نو ناروغ جوړ شو او انسولین هغه هورمون دی چې د پانقراس په حجره کې تولیدېږي. پانقراس د معدې شاته یوه غده ده چې تقریبا 80 تر 100 ګرامه پورې وزن لري او دا غده په عادي حالت کې د ګلوکوز جریان په وینه کې منظم ساتي. کله چې شکر مرض رامنځته کیږي د انسان بدن په کافي اندازه انسولین تولیدوي نشي، نو ځکه په حجرو ته ګلوکوز کم رسیږي چې انرژي ورکړي. شکر مرض په دوه ډوله دی، ټایپ 1 او ټایپ 2. لومړی ډول کې ناروغ کس انسولین نشي تولیدولی، یعنی هغه حجرې چې په پانقراس کې انسولین تولیدوي هغه حجرې دوی نه لري. تر اوسه د دې حجرې جین معلوم نه دی چې دا کوم جین د دې باعث ګرځي چې دغه حجرې کار ونه کړي. او په دویم ډول کې انسولین د ناروغ شخص وجود کې تولیدېږي خو په کافي اندازه انسولین نه وي چې د دوی هغه انرژي ورته مساعده کوي. همدارنګه بانټینګ او بیست چې کله د سپي د پانقراس نه انسولین وویستل، بیا وروسته بایوکیمستري کې دا معلوم شو چې د انسان انسولین او د خنزیر انسولین تقریبا په یو امینو اسید کې یو بل سره فرق لري، او د غوی امینو انسولین او د انسان په 2 امینو اسیدو کې یو بل سره فرق لري. امینو اسیدونه زما همکار تاسو ته تشریح کړیو. تقریبا د 13 کاله کېږي چې کله چې دی ان ای ریکامبیننت ټیکنالوژي رامنځته شوله، اوس انسولین هماغه کاپي چې د انسان انسولین دی هغه کاپي سره جوړیږي او په بازار کې ډیر خلک د شکر مرض تداوی لپاره استعمالوي. لکه څنګه چې مې ویلې په ټایپ 1 ډایبټیس کې چې د شخص هغه حجرې چې په پانقراس کې موجود دي هغه کار نه کوي او شخص ته باید انسولین ورکړل شي. او په ټایپ 2 کې یعنی انسولین کم تولیدېږي، حجرې فعالې دي خو انسولین کم تولیدوي، نو ځکه دوی بعضی وخت انسولین ته ضرورت نه لري، نور داروګان اخلي. په ټایپ 2 کې انسولین تولیدېږي خو یعنی کافي اندازه نه وي. بعضی وخت هم داسې پیښیږي چې مریض انسولین ته ضرورت پیدا کړي. دا نو د هر شخص د مرض د پرمختګ پورې اړه لري. یعنی په ټایپ 1 کې یو ایمیون سیستم کې بیتا سلز یا د پانقراس حجرې کار نه کوي چې انسولین هورمون تولید کړي، کوم چې د وجود ګلوکوز لیول یعنی منظم ساتي. د دې په نتیجه کې د ګلوکوز لیول جګ شي او تر اوسه پورې د ټایپ 1 لپاره تداوی غیر دینه چې د بهر نه د انسولین پیچکاري واخلي بل نشته.
په ډایبټیس باندې ډېری څېړنې کېږي مګر تر اوسه پورې د ټایپ 1 ډایبټیس ته تداوی نشته. همدارنګه شکر مرض باندې ډېر لګښت هم راځي. ټایپ 1 ته همیشه باید انسولین برابر وسی تیار وسی چې ورکړل شي ناروغ ته، او ټایپ 2 ته بعضې تابلیتونه هم شته او چې هغه د ځیګر نه یعنی انسولین ترشح کوي چې مریض ته په ټایپ 2 کې بعضې وخت انسولین ضروري بعضې وخت نه وي. همدارنګه د امیدوارۍ په مهال کې شکر ناروغي کېدای شي رامنځته شي ځکه په دې مهال کې د میندو هغه هورموني سایکل چې دی لږ ډېر فعالیت زیات وي او د ماشوم لپاره ګروت هورمون تولیدېږي چې د هغې د کبله په میندو کې بعضاً ګلوکوز جي کېږي او د شکر مرض سره اخته کېږي. نو باید همیشه په 40مه تر 28مه اونۍ د حامله‌دارۍ کې باید ښځې دا معاینه وکړي چې د دوی شکر خو لوړ شوی نه دی یا که نورمال دی، او د ټیسټ ته ګلوکوز انټولرنس ټیسټ وایي چې هر امیدواره مور باید دا ټیسټ وکړي. د امیدوارۍ په وخت کې د شکر مرض ګواښ کومو میندو ته دی؟ هغه میندې چې ډېر فعالیت نه کوي او وزن یې زیات وي، بیا کېدای شي چې ماشوم چې پیدا کېږي د هغې وزن هم زیات وي او په آینده کې هغه ماشوم ته شکر مرض پیدا شي. په انټرنیټ کې د شکر مرض په هکله ډېر زیات معلومات شته، ټیسټونه شته چې کولی شي هر انسان خپل ټیسټ وکړي چې په 10 کلونو کې د شکر مرض څومره ګواښ سره یو شخص مخامخ دی او یا څنګه کولی شو دغه ګواښ موږ راټیټ کړو. نو دغه ټول معلومات په انټرنیټ کې چې تاسو کله لټون وکړئ د شکر مرض په هکله ډېر ویب سایټونه دي چې تاسو ته هغه ټیسټونه برابر کړي دي چې د لوړ ګواښ د شکر یا منځنۍ کچې ګواښ تر ټول تاسو ته په دغه ټیسټونو کې وایي. همدارنګه د وینې معاینه د شکر مرض د ګواښ په هکله تاسو ته ډېر معلومات درکولی شي چې باید 6 میاشتې یو سالم انسان هم خپله وینه معاینه کړي. د شکر مرض معمول نښانې د تشناب ته زر تګ دی، ځانګړې توګه شپه کې دایمي تنده او د معمول نه زیات د ستړیا احساس، د وزن د لاسه ورکولو او د تناسلي غړو خارښت، د زخم او ټپ سختې درملنه او د سترګو د دید کموالی. د شکر مرض ناروغ همیشه زر د میکروبونو سره مخامخ کېږي، دا ځکه چې په زیاته کچه ګلوکوز په وینه کې پاتې کېږي او د انرژي لپاره نه کارول کېږي. نو بدن هڅه کوي چې دغه په تشمیتیازو کې دغه ګلوکوز اخراج کړي او کله چې د دې غواړي چې دغه ګلوکوز کچه راټیټه شي نو دوی د میکروبونو سبب ګرځي چې دا د بعض وخت د تناسلي د اعضاو د خارښ سبب هم ګرځي. شکر مرض ټایپ 1 یا ټایپ 2 کېدای شي ارثي هم اوسېږي، یعنی هغه کسان چې مور او پلار شکر مرض لري کېدای شي چې اولاد ته هم چې د تر اوسه نه لري کولی شي چې مثلا په سپورت، ښه خواړه او یا صحي رژیم باندې دغه مرض احتمال کم کړي، خو ارثي هم کېدای شي ځکه تر اوسه پورې د ټایپ 1 د تشخیص لپاره هغه جین چې د ټایپ 1 د مرض سبب ګرځي هغه لا تر اوسه پورې معلوم نه دی. یو چا پوښتنه کړې وه چې میوه د شکر مرض لپاره ضرور ده، یعنی نقص لري، ضررناکه ده یا نه ده، او که ده نو کوم ډول میوه او کنه ده نو کوم ډول نه ده. میوې تازه میوې اصلا هیڅ کوم نقص نه لري، خو وچې شوې میوې یا د قطۍ میوې چې بوره پکې اضافي ګټه شوي یا هغه باید د شکر مرض ناروغ ونه خوري. د ګلایسیمیک انډیکس جدول په انټرنیټ کې موجود دی چې په دې کې د ټولو اکثره خوراکونو هغه اندازه لیکل شوې ده کوم چې د شکر مرض د
د جګیدو سبب ګرځي. بل پوښتنه شوې ده چې په شکر مرض د څنګه پیدا کیږي. لکه څنګه چې مې ویلي ټایپ 1 شکر یو اتوایمیون مرض دی چې هغه ناروغه د پیدایش د وخت نه هغه حجرې په وجود کې نشته چې انسولین تولیدوي، یعنی هغه بیتا سل چې په پانکراس کې دي هغه وجود نه لري او شخص خارجي ګلوکوز ته ضرورت لري. او ټایپ 2 د په وروسته ژوند کې پیدا کېدلی شي، یعنی د انسولین حجرې موجودي، ریسپتور موجودي، ګلوکوز دي، خو انسولین په هغه کافي اندازه نه تولیدېږي. ټایپ 2 کې د انسولین ریسپتورونه موجودي خو په کافي اندازه وجود نشي کولای انسولین تولید کړي، نو ځکه ورسره بعضې وخت داسې ټابلیټونه ورکول کېږي چې هغه د ځیګر نه انسولین تولیدوي، یعنی منیجبل مرض دی. بله پوښتنه شوې ده چې انسولین ستنې تر کومه حده استعمال شي چې څومره شکر جګ وسي. ټایپ 1 مرض لپاره انسولین همیشه باید استعمال شي، یعنی تقریبا نیم ساعت مخکې د ډوډۍ نه باید استعمال شي، ځکه هغه ناروغ وجود کې انسولین نه تولیدوي. د ټایپ 2 لپاره هغه د هغې د شکر د اندازې پورې فرق کوي چې هغه د ناروغه یا انسولین ته ضرورت لري یا هغه د شکر مرض د ټایپ 2 ټابلیټونو ته ضرورت لري. نو دا تاسو ډاکټر ویلی شي چې کوم حالت کې هغه ناروغ قرار لري. همدارنګه کوچنیانو کې هم د شکر مرض رامنځته کیږي، یا ټایپ 2 یا دوهم ډول په هغه ماشومانو کې چې عمر یې له 10 کلونو نه کم وي. دا څېړنې ډېرې شوي دي چې د نیو انګلند جورنال کې خبره کړې ده چې تقریبا په دغه څېړنه کې ښودل شوي دي چې په 15 کلنۍ کې تقریبا 28% کوچنیان هم چې وزن ډېر دی یعنی چاغ دي، دوی هم د شکر مرض عوامل د آثار ښودلي دي. چون څه دا معلومات غیر مسلکي اشخاص ته وړاندې کوم، نو که څوک ډېر مسلکي هغوی لپاره دا معلومات نه دي. ما نه پوښتنه شوه چې پانکراس څه شی ده. پانکراس غده ده چې د معدې شاته موقعیت لري او شکل یې دغسې دی. دا کتاب د ماشومانو دی خو دې کې د پانکراس د غدې شکل شته چې دا شکل دی تقریبا، او دا کیسې صفرا هم دا غیر پاسه ده او موقعیت دلته دی، یعنی دا چې معده ده د دې شاته پانکراس دلته موقعیت لري په هاضمه جهاز کې. ځکه ځینو خلکو ما نه پوښتنه کړې وه چې دا هغه سره کرویات چې جوړوي د وینه تیلي چې ورته یا سپلین هغه دی. نو نه، دا سپلین بیل شی دی او پانکراس بیل شی دی.